سلامونه نیکې هیله ده چې روغ جوړ سلامات به وئ. راځو په ترتیب سره 11 درس ته. کوروا کوروا څه معنا؟ کوروا مونږ ګولایي ورته وایو. یا پیم په د افغانستان یا د کوزې پښتونخوا پښتانه کیدای شي مختلف نومونه ورته ولري. کوروا یعنې دغه شي ته کور ویلی شي. د کوروا ده سړک چې دی خو دا کوروي دي دا کوروي دي لکه د مایپر په هغه کې لاره کې، نو دې ته کور ویلی شي د پټلوی او سیګنال یې دغه یو ده کوروا پریکلوس دا یې سیګنال ده. نو په کوروا کې د موټر څخه مخته کېدل منع دي په هغه صورت کې چې strada doppio senso وي او fermarsi په کامه یعنی وقفه‌ایي ډول درېدل پکې منع دي. سستار یعنی زیات چې پکې دري نشي درېدلی. پاره امیرسیون د مارچ کله چې ته پکې راتاویږې دلته راتاوېدلی هم نشي، دا پکې منع ده. ریترو مارچ ریوس هم نشي پکې لګولی. نو دا په کوروا یا په ګولایي کې منع دي. په هغه صورت کې ته کولی شي چې په کوروا کې موټر نه مخته شي چې د strada per ogni corsia di marcia وي، یعنی کورسیا per ogni senso di marcia وي. په دې معنی چې له دې خوا نه دغه یوه کاریجاته وي، یعنی دوې کورسي per ogni senso di marcia وي، نو دا په دې معنی چې له دې خوا نه خاص موټر پرې ځي، یې خوا نه موټر نه پرې راځي. یعنی strada doppio senso نه وي، کورسیوس ogni senso di marcia وي. نو په هغه صورت کې ته کولی شي چې دغه کې یعنی بل موټر نه مخته شي، ځکه چې موټر خاص له دې خوا نه ځي، یعنی دا خطر نه وي چې یې خوا نه تانه موټر راشي. نو په یو صورت کې ته کولی شي چې موټر نه مخته شي بغیر د هغې نه چې کورسي د سنسو د مارچه نه وي ته نشي کولی. او په کم وقفه‌ایي ډول یا په زیات ډول یا پکې راتاوېدل یا ریوس پکې لګول دا هم چنان په دوپیو سنس د مارچه کې منع دي، هم په کورسیا د اونی سنس د مارچه کې منع دي. یعنی هم یو طرفه که جاده یو طرفه وي درېدل او راتاوېدل او ریوس پکې لګول دا منع دي. او که دو طرفه هم وي، که چېرته جاده یک طرفه وي یا یو طرف له یوې خوا نه موټر پرې ځي، په هغه صورت کې ته کولی شي چې د موټر نه مخکې شي. نو داسو هغه ته وایي چړایي، هغه چې مطلب له دې خوا نه موټر یوه پېښېږي بیا بېرته کښته پرېښځي، هغه ته چړایي. چړایي نو ګمان کوم که چېرته څوک مختلف نومونه زیات نور ورته لري دا ورته چړایي ده. نو دا داسو artificiale ده، جامپ غوندې چې اچول کېږي په سړکو کې، او دا داسو نورمال. سینیال استرادال دغه د هغه سیګنال ده، د چړایي سیګنال په هغه سړکو کې لګېدلی دا یې سیګنال ده. نو په داسو کې هم چنان درېدل منع دي، هم په وقفه‌ایي ډول هم په یعنی زیات ډول، او هم چنان لکه پکې راګرځېدل منع دي، ځکه چې هغه خوا ته ته موټر نه ګورې چې دنې راځي که نه راځي. او که دوپیو سینس وي او د هغې تر څنګ ریترو مارچه پکې منع ده، انورسیون د مارچه پکې منع ده، راتاوېدل پکې منع دي. دلته هم چنان کولی شي چې په داسې یا په چړایي کې موټرو نه مخته شي په هغه صورت کې چې جاده یک طرفه وي، یعنی حداقل دوې کورسي پر سنسو د مارچه وي، یعنی یو طرفه له دې خوا نه موټر پرې ځي، له یغې خوا نه پرې راځي، خو داسې نه وي چې دو طرفه وي. نو یو صورت کې ته کولی شي چې د موټر نه مخکې شي چې کورسي پر اونی سنسو د مارچه وي، یعنی یو طرفه وي. که چېرته دو طرفه وي په هغه صورت کې بیا نشي کولی چې په چړایي کې مخته شي، ځکه چې د ساحه د دید محدوده وي. نو یو خوا نه ته خلک نه ګورې، نو بیا ټکر منځته راځي.
نو دغه ګوره چړۍ ده، دا سرک 2 più senso di marcia ده، ځکه له دې خوا موټر پرې راځي، له یو خوا نه دغه خوا ته یو خوا موټرو ته دا لاین ډسکنټینوه ده. که چېرته دغه خوا ته په دغه کرسیه کې موټر نه وي او دلته مخ ته زیاته فاصله کې موټر له دې خوا هم نه راځي، یعنې له دې خوا نه پرې ورځي، نو دلته که چېرته 2 موټر سره هغه کېږي، که دلته یو موټر وي مثال په طور یا دلته موټر وي، دغه کرسیه خالي وي، نو هغه صورت کې دغه موټر کولی شي چې دغه لاین پاس کړي، یعنې دغه نه راواوړي او دغه موټر نه مخکې شي بیرته چې هغه سیکورېڅه دیستانس سیکورېڅه مراعات کړې وي، امنیتي فاصله، نو بیرته به د خپل کرسیې ته ځان داخلوي. که چېرته په هغه صورت کې چې دغه خوا ته په دغه کرسیه موټر نه وي، نو دغه خوا ته موټرو ته ځکه دغه لاین کنټینو اچول شوی ده چې دا نشي کولی، ځکه چې دغو ته په دې معنا لکه په منځ کې چې دیوال وي، یعنې دا موټر نشي کولی چې دغه کرسیې ته راوړي، ځکه چې دغو ته پته نه لګي چې یو خوا نه موټر شته که نه. که چېرته ګوره دغه خوا ته پاس وختل، یعنې دا 2 موټر له دې چړۍ نه واوښتل او مخ ته ساحه داسې وه چې سیده وه او یغه خوا نه په هغه بله کرسیه موټر نه راتله، نو بیا دغه وخته ګورې دلته ورته ډسکنټینوه شوې ده له دې خوا نه چې وویښته ده دا چړۍ نه، بیا دغو موټرو ته اجازه شته چې مطلب دغه موټر ته اجازه شته که د دغه موټر نه د چړۍ په یغ مخ نه مخته کېږي چې دغه ستریشه کنټینوه پاس ووړي او دغه سپین موټر نه مخکې شي او بیرته خپل کرسیې ته داخل شي، په هغه صورت کې چې هغه امنیتي فاصله یې مراعات کړې وي. نو دا وه د داس او کوربې کمه زیاته پېژندنه. هیله ده چې سره په پوه شوي وو. نور درسونه به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې رانغاړو. ښه وختونه، تر بیا ښې چارې. بای بای.